په پنجاب کې دا وخت 200 دهشتګرد تنظیمونه فعالیت کوي، لګیا دي. دوی درننه پورې په پنجاب کې یو اپریشن نه دی کړی، نه یو ترهګر ترننه پورې نیولی دی، ځکه چې د پنجابي طالبانو په نامه باندې د پنجاب او د جنوبي پنجاب په سیمو کې فعالیت روان دی. د پښین په ښار کې د شپې تر 12 بجو بعد تر 3 بجو تر 4 بجو پورې د یپسي د کلي څخه ټوله شپه ټکان او بې ځایه او بې مقصده مداخلت روان دی، او ټوله شپه د پښین پر ښار باندې ډرون کیمرې ګرځي. لہذا موږ د دې د احتجاجي درنې په احتجاجي مظاهرې د لارې په کلکه غندنه کوو. که چیرې یو شناختي کارت د پاکستان بنیاد دی، خو دا شناختي کارت دوی ملا منصور اختر ته مور کړی و چې اخر یې هیټ کړي ویې ویشتی. بیا پر پښتونخوا وطن باندې ډالري جګړه د استحکام عزم په نامه باندې ترپي، وینې به د پښتنو بهیږي، وطن به د پښتنو ورانیږي. دوی به په استرالیا او په یورپ کې خپلې جګړې اخلي. پښتانه د نور په دې نه غلطیږي چې دا فاشست ریاست و دوی ته د دې ملک د اوسېدونکو او د وفاداره په سترګه ګوري. دوی همیش و پښتنو ته د غدار په شکل کتلی دي. که چیرې یو شناختي کارت د پاکستان بنیاد دی، خو دا شناختي کارت دوی ملا منصور اختر ته مور کړی و چې اخر یې هیټ کړي ویې ویشتی. دا ریاستي ترهګرۍ سره پر پښتونخوا وطن باندې اقتصادي قتل عام د پښتنو روان دی، ځکه موږ د دې ریاستي دهشتګردۍ غندنه په دې کوو چې موږ پر پښتونخوا وطن باندې نوره ریاستي دهشتګردي نه منو. دوی چې هر وار فوجي اپریشن کوي یا ریاستي دهشتګردۍ ته تاور کوي، نو هغه پر پښتونخوا وطن او پر پښتنو باندې ترپي. دارنګه په پنجاب کې دا وخت 200 دهشتګرد تنظیمونه فعالیت کوي، لګیا دي. دوی درننه پورې په پنجاب کې یو اپریشن نه دی کړی، نه یو ترهګر ترننه پورې نیولی دی، ځکه چې د پنجابي طالبانو په نامه باندې د پنجاب او د جنوبي پنجاب په سیمو کې فعالیت روان دی. د پښین ټول معدنیات او هر څه چې ولو هغه پر زراعت ولو د لوډ شیډینګ د لارې دوی زراعت تباه کړي، او دلته برمې باورۍ کیتۍ باغونه ټوله تباه سولو. نن هم د پښین په ښار کې 18 ګنټې غیر اعلانیه لوډ شیډینګ روان دی چې موږ د دې عمل په کلکه غندنه کوو. یو خواته دوی زموږ نسل کشي کوي د پښتنو، او بله خواته اقتصادي قتل عام دوی روان کړی دی. د پښین په ښار کې د شپې تر 12 بجو بعد تر 3 بجو تر 4 بجو پورې د یپسي د کلي څخه ټوله شپه ټکان او بې ځایه او بې مقصده مداخلت روان دی، او ټوله شپه د پښین پر ښار باندې ډرون کیمرې ګرځي. لہذا موږ د دې د احتجاجي درنې په احتجاجي مظاهرې د لارې په کلکه غندنه کوو، او د دوی دا اوسنی اپریشن چې د عزم استحکام په نامه باندې دوی شروع کوي، دا یو ډالري جګړه ده. جګړه به پر پښتنو باندې تپي، او پیسې او ډالر به د چین هم اخلي او د امریکې بیا هم اخلي، او طبایي او معدنیات به د پښتنو لوټل کیږي چې په کلکه دا مظاهره غندنه کوي.